بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. په دې هیله چې تروغ جوړ بوي او تل مو د صحت کلی پتن وي. ډاکټر بخت الله بختیار یم دی بلې ویډیو سره. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته د خېټې د بادونو علاج یا د نس یا ګړې بادونو علاج درته وښیم. د ځینو ملګرو په خېټه کې باد رامنځته کېږي چې ګډه یې پړسېږي چې په کولمو کې اوازونو سبب کېږي. د دې یوه کورنۍ درملنه زه تاسو ته ښیم. دا درملنه کولی شي ستاسو دغه مشکل حل کړي. هغه کسان چې په خېټه یې پړسېږي او یا خېټه کې بادونه رامنځته کېږي او یا په خېټه کې یا د کولمو د اوازونو سبب کېږي، کولمو غوړېدل سبب کېږي، نو دوی لپاره دا ویډیو خاص د دوی لپاره ده. او دا ویډیو د دوی تر پای وګوري. کوم شیان چې ته ښیم هغه د پیدا کړي، دا شیان د برابر کړي او دغه علاج په واسطه د دې ویډیو کې کوم شیان موږ تاسو ته ښودلي دي کولی شئ ستاسو درملنه وشي. مخکې له دې چې ویډیو پیل کو نو اول په یوټیوب سرچ کې ولیکئ، یوټیوب ته راشئ، په یوټیوب سرچ کې ولیکئ ډاکټر بخت الله بختیار. کله مو چې دا ولیکه لاندې کوم عکس دا چینل درته راوړي. دا چې درته راوښتو بیا د سور د سبسکرایب نشان ووهئ، بیا په څنګ کې بیل بټن باندې کلیک وکړئ، بیا په ال باندې کلیک وکړئ. دوهم زموږ د فیسبوک پاڼه فیسبوک سرچ کې ولیکئ ډاکټر بخت الله بختیار. کله مو چې دا ولیکل سرچ به کوئ لاندې دغه پاڼه درته راوړي. دا باندې به کلیک وکړئ، بیا په دا کونج برخه کې د لایک بټن باندې به کلیک وکړئ. دا به هم تر څو هر ډول تازه نوي معلومات د یوټیوب او لارې تاسو کولی شئ حاصل کړئ. راځم چې پیل کوو. اول یو هیل چې څوک ایل هم ورته وایي دا به پیدا کوئ، دا به معده کې ښه به وټکوئ. دوهم به تاسو زنجبیل پوډر پیدا کړئ. دریم به تور مرچ پیدا کړئ. یو ګلاس کې به تومنې اوبه چې ایشېدلي وي او بې یخ شوي وي داسې ډول اوبه وي دا به تیاره کړئ. د هیل به راواخلئ، ښه به معده کړئ. بیا به یو کشوغه زنجبیل پوډر راواخلئ. بیا به یو کشوغه تور مرچ معده شوي تور مرچ راواخلئ. دا درې واړه به میکس کړئ. کله چې دا ښه سره میکس شول، سره ګډ شول، بیا به یې تومنو اوبو ته واچوئ. تومنو اوبو ته به یې واچوئ، ښه به یې مخلوط کړئ. چې کله ټول ښه سره مخلوط شول، هر وخت مو چې ډوډۍ خوړله د ډوډۍ څخه نیم ساعت وروسته دا څښئ. دا کوم مخلوط چې جوړ وکړو دا تاسو څښئ د ډوډۍ څخه وروسته. د خېټې بادونه او د خېټو د پړسوب یا د کولمو غوړېدل به په دې سره تاسو شفا شي. دا طریقه به انشاءالله تاسو لپاره شفا کوونکې وي او وایز مې انشاءالله په دې سره به ښه کېږئ. که چیرې مو ویډیو خوښه شوې وي ضرور لایک کړئ او د نورو پښتنو ملګرو سره هم شیر کړئ تر څو د دې ستونزې څخه خبر شي. نو د ویډیو کتلو څخه مننه.